عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدعو شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. ابو هريره رضی الله عنه وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی انسان چې هر نیک عمل وکړي هغه ته 10 نه تر 200 پورې نیکۍ لیکل کیږي. الله عزوجل فرمایلی ټول نیک عملونه همدغه شانته دي بغیر د روژې نه چې خاص زما لپاره ده. زه په خپله شخصا د هغې انعام ورکوم ځکه چې زما بنده شهوت خوراک څښاک زما لپاره پرېږدي. او روژهدار 2 خوشحالۍ لري چې یو یې د افطارۍ وخت او بل یې د الله عزوجل د ملاقات پر وخت. او د روژهدار د خولې بدبویي د الله عزوجل پر وړاندې د مشک او انبن نه بهتره ده.